السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور نشف الرحمن مسافر یم له مسافر چینل څخه. راځو نن د انګلیسي ژبې د زده کړې 14 درس ته. 12 درس مو ویلي وو، نن یې 14 درس وایو. ځو د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. د نن درس تر مخه امتحان دی. ریویژن ټیسټ 3 دریم امتحان. 2 امتحانه تېر شوي دي، دا دریم امتحان دی. د دې لپاره به تاسو د دویم امتحان څخه را دا خواته ټول درسونه ښه یاد کړئ، لغاتونه به یې ښه یاد کړئ، تکرار به کړئ او وروسته به راسئ امتحان به حل کړئ، چې د امتحان د حل طریقه دا رقم ده. د A څخه تر B پورې، یعنې د 1 څخه تر 10 پورې به سوال په دا توګه کوئ: Is it a telephone؟ آیا دا یو ټلیفون دی؟ No, it is not a telephone. It is a tough. دا یو نلکه ده، دا یو ټلیفون نه دی. دا رقم به جواب ورکوئ، دا رقم به سوال کوئ. او د B څخه یعنې د 11 څخه تر 20 بیا دا رقم سوال او دا رقم جواب ورکوئ. Is it a wheel؟ آیا دا یو چیل دی، یو چین دی؟ Yes, it is. No, it is not. Yes, it is بل یا دغه دی، No, it is not یا دغه نه دی. ایټم 13 14مه برخه. Adjective صفت. This car is small. دا موټر کوچنک دی. This car is big. دا موټر غټ دی. This man is old. دا سړی زوړ دی. This man is young. دا سړی ځوان دی. This boy is tall. دا هلک جګ دی. This boy is short. دا هلک ټیټ دی. This cat is thin. دا پښه ډنګره ده. This cat is fat. دا پښه چاغه ده. small معنا کوچنک. لومړی سر کې دلته adjective معنا صفت. car موټر. small کوچنک. big غټ. old زوړ یا سپین ږیری. young ځوان. tall جګ. short ټیټ. thin ډنګر. فیټ چاغ. زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې دا زنګولي علامه کېکاږئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي. ښې چارې تر بیا د خدای امان.